د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود په افغانستان کې واکمن کړو. د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود ته خاصه بلنه ورکړه. احمد مسعود ته یو جهان مننه او احمد مسعود په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد ستاینه هم وکړه. احمد مسعود وای کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد یې لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وای زموږ دفاع وزیر په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 نااشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړتازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخوندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب ملا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سوله ییز افغانستان مړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم واغواړئ، د کومې قلو اردو قماندانۍ غواړئ راشئ چې زه یې درکړم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.